یو داسې اپ درته ښیم چې د کارټون سره سره به په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې وګټئ. په هغه اپ کې چې دی نو مختلف قسمه د اے آی ټول دي، تقریبا د 40 نه بره دي، او دغه بالکل تاسو پری یوز کولی شئ او پیسې پې ګټلی شئ. په دې اپ کې کمال دا دی چې د تصویر نه دا ویډیو جوړئ. نو راځئ چې دغه اے آی دغه اپ درته مکمل وښیم چې په دې باندې به مونږ کارټون څنګه جوړو. تاسو به په ګوګل کې ولیکئ پری ویډیو فیس سویپ، دغه اپ به تاسو ته راشي. کله چې تاسو ته دا اپ راشي نو په دې کې تاسو ګورئ د تصویر نه ویډیو جوړیږي. په دې کې به تاسو له 100 اے آی پری ټول راکړي. دغه 100 پری ټول چې تاسو واخلئ نو په دې باندې تاسو یو څو ویډیوګانې ښه ښکلې جوړولی شئ، او بیا د هغې نه بعد که دا ختم شي نو بل جیمیل هم ان کولی شئ، بل هم ان کولی شئ، او دا مزې تاسو اخیستی شئ. نو وړاندې به تاسو راشئ ویډیو اے آی اپشن له، دا چې تاسو کله کلیک کوئ دنیا شی ټول به تاسو ته راشي. او که سرټ تاسو فکر وکړئ ایمیج اے آی افیکټ، دا تاسو وګورئ دنیا شی ټول به تاسو ته ښکاره شي چې په دې کې مختلف قسمه طریقې کېږي او ستاسو یو چینل په دې باندې ښه ښکلی روانېدی شي. نو تاسو به په ایمیج ټو ویډیو باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به دغه اپشن راشي. بیا چې کله تاسو اپلوډ ایمیج ووهئ نو تاسو ته به خپل فیس راشي، په هغې کې تاسو هر قسمه تصویر اپلوډ کولی شئ. دې ته د کارټون د تصویران په ګروک او په هر قسمه ایفونو باندې جوړیږي، په هغې به چېرته هم باسو. نو کله چې تاسو دغه ووهئ بیا به تاسو لاړ شئ لاندې پرومپټ لیکل غواړي، نو په دې کې به ماسټر پرومپټ د کوم ځای نه راخلو نو دې خوا به راشئ د چیټ جی پی ټي مامیله. کله چې دغه چیټ جی پی ټي مامي ته تاسو ووایئ چې دغه تصویر ورله ورکئ، ورته ووایئ چې په دې باندې ماله ماسټر پرومپټ راکړه. ګوره دا ما په انګلیش کې ورکو، تاسو ورته په پښتو کې ویلی شئ ښه، چې څنګه ستاسو مسله یي خبره یي چې ویډیو تاسو له څنګه طریقه کوئ نو په پښتو کې به ورته ووایئ، ورته به ووایئ چې ما له په انګلیش کې پرومپټ راکړه. نو تاسو له به هغه په انګلیش کې ښه زبردست ریلیسټیک پرومپټ راکړي. بیا به دا پرومپټ کافي کوئ او دلته به یې راشئ، په دې کې به یې پیسټ کړئ. کله چې تاسو پیسټ کړئ نو دغه کریټ چې دی دغه باندې به کلیک کوئ، خو دلته به تاسو چې تاسو ویډیو که فل ایچ ډي جوړوئ 720 کې جوړوئ که نه 1080 کې جوړوئ، که څومره کوالټي کې تاسو جوړوئ نو دغه به دلته سلیکټ کړئ او د هغې نه بعد به دا کریټ تو دغه ووایي. نو کله چې دا بیا کریټ شي نو دغه ښکلې ویډیو به تاسو ته را تیاره کړي. داسې ویډیو ده چې بالکل ریل ښکاري او دا به تاسو له خوند هم راکوي. نو تاسو که تاسو چېرته یوټیوب ته اپلوډ کوئ دا به تاسو ته ډېرې زیاتې پیسې وګټي. ګوره تاسو بیا په دې کې سټیپ بای سټیپ چې کوم دی نو مکمل قصه هم جوړولی شئ د کارټون سټوري، یعنې لکه څنګه چې کارټونان تاسو کتی شئ که نه. اوس تاسو د ریلز دپاره جوړوئ که نه، عام شارټ ریلز دپاره خلک جوړ کړي به میلیون ویوز پې واخلي. نو به تاسو څنګه جوړوئ؟ هغه به هم داسې جوړوئ چې خپل پیس ته به راشئ او دلته به د ریلز فکچر چې دی نو اپلوډ کړئ او دغه چیټ جی پي ټي ته به ووایئ چې ماله د دې دپاره چې دی نو پرومپټ راکړه، موشن پرومپټ که نه. دغه پرومپټ چې ته واخلې دلته چې دی نو پیسټ کړي، بیا به د هغې نه بعد هغه ریزولوشن بیا دی، بیا چې کریټ ټو ویډیو ووهي نو دا به تاسو ته هم بله بهترینه ویډیو تیاره کړي. ګوره ورته ښه وینئ ویډیو یې څومره بهترینه تیاره کړه. ګوره دا د تصویر نه څومره ښایسته ویډیو جوړه کړي. د دې سره سره تاسو هر قسم تصویر اپلوډ کولی شئ، پرومپټ لیکلی شئ، تاسو ځان له ویډیو تیارولی شئ، ریزلټ یې تاسو کتی شئ. نو دغه په 3 منټو کې ما تاسو ته مکمل طریقه وښوله او را روانه ویډیو به څه باندې جوړه کړو نو په کمنټ سیکشن کې ما ته ووایئ چې په هغې باندې ویډیو جوړه کړو. ډېره زیاته مننه مو کومه.